په کراچۍ کې نرښځیان دي چې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د سند صوبې د پولیسو د مشر آی جی کلیم امام له دې کبله ستاینه کوي چې نوموړي اعلان کړی چې اوس نرښځیان کولی شي د صوبې د پولیسو په حیث خپله دنده ترسره کړي. د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د اپریل پر 24 رویټرز خبر اژانس ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې دوی غواړي نرښځیان د نورو هیوادوالو په څیر ژوند وکړي. और इनकी जो एजुकेशन है उस हिसाब से उनको एडजस्ट करेंगे. مونږ به نرښځیانو ته د هغوی د تعلیم مطابق څوکۍ ورکوو. که څوک د 14 یا 14 ډیګري لري او د مقابلې امتحان پاس کړي نو ښې څوکۍ به ورکول کیږي. په کراچۍ کې د شهزادي روی په نوم نرښځی چې د خپل حقوقو لپاره مبارزه هم کوي د اپریل په 24 یې ویل چې دوی ته تر ټولو غټه مسله هم د پولیسو له وجې ده. نو ځکه دا غواړي چې د پولیسو نوکري وکړي چې دا رنګ د خپلې ټولنې مشکلات را کم کړي. में हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो पुलिस से आते हैं क्योंकि जो पुलिस का बिहेवियर होता है مونږ ته تر ټولو زیاتې مسلې د پولیسو لخوا وي. له نرښځیانو سره د پولیسو رویه ښه نه ده. همدغه وجه ده چې کله آی جي سند اعلان وکړ نو زه بېروزګاره هم وم نو ما ویل چې دا ښه موقع ده چې د پولیسو نوکري وکړم. कि आजकल मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है और मैं खुद भी चाहती अगर आप कोई भी रिपोर्ट लिखवाने जाते हो पुलिस स्टेशन तो उनके जो बिहेवियर होते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हर्ट करते हैं हमें क्योंकि हम एक که پولیس سټیشن ته د ریپورت درج کولو لپاره لاړ شي نو د پولیسو پلټنې او پوښتنې موږ ته ډیر تکلیف را رسوي. نو ځکه زه غواړم چې پولیسو ته لاړ شم او زه دا کارونه تر کافي حده ښه کړم او یوازې زه نه بلکې نور نرښځي دې هم لاړ شي. तक बेहतर करूं और मैं ही नहीं काफ़ी सारी और ट्रांसजेंडर्स भी जाएं. یاد دی وی چې په 2009 کال کې د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې نرښځیانو ته خپل ځانګړی حیثیت او د هیواد د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړل.